دوستانو سلامونه. په دې ویډیو کې تاسو ته په انسټاګرام کې نوټیفیکیشنز کوم اپشن چې د هغې په اړه معلومات درکوم. تاسو هغه لپاره انسټاګرام ته لاړ شئ او بیا پروفایل باندې کلیک کړئ. هغه نه وروسته په درې خانو باندې هغه نه وروسته تاسو به څلورم اپشن نوټیفیکیشنز باندې کلیک کړئ. دلته تاسو یې نه موږ دې نه مخکې مې یو دوه ویډیوګانې جوړې کړې چې هغې کې پاز آل اپشن او همداسې سلیپ موډ په اړه مې تاسو ته معلومات درکړي. په دې ویډیو کې درته پوسټ سټوریز اینډ کمنټس یعنی پوسټونه همداسې سټوریز قصې او همداسې نظرونه یا کمنټونه دې په اړه تاسو معلومات کوم. په دې اپشن به موږ کلیک وکړو په لایکس اپشن کې، یعنی کله چې تاسو په انسټاګرام کې څوک پوسټونه او ویډیوګانې یا کوم داسې انځورونه که څوک یې لایک کوي نو تاسو یې نه لایکس اپشن، یعنی که غواړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشنز یا پیغامونه را نشي کله چې تاسو پوسټونه څوک لګوي په انسټاګرام کې، نو تاسو به آف کړئ. چې آف مو کړ دې سره به هیڅ ډول هغه تاسو د فالوورز لخوا نه او که هر څوک مثلا کله چې تاسو پوسټ لایک کوي نو تاسو ته به نوټیفیکیشن نه راځي. فوټوز اف یو دغه اپشن کې کله چې تاسو په انسټاګرام کې تاسو اکاونټ چا ټیګ کړی یا خپل پوسټ ور سره وصل کړی نو که غواړئ تاسو ته هغې په اړه نوټیفیکیشنز را نشي نو تاسو به آف کړئ. آف باندې به کلیک چې مو کړئ نو وروسته به تاسو انسټاګرام اکاونټ چې چا ټیګ کړی یا خپل پوسټ ور سره وصل کړی غوندي تاسو ته به پیغام نه راځي. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس لري شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.